آیا کله دې داسې احساس کړی چې خلک ستا خبرې جدي نه نیسي؟ آیا په مجلس کې خپل نظر لري خو د ویلو جرأت یې نه کوي؟ یا کله ناکله د نورو د خوشحالولو لپاره داسې کارونه کوي چې خپله پرې راضي نه یې؟ کیدای شي ته په حقیقت کې کمزور انسان نه یې، خو ستا ځینې عادتونه نورو خلکو ته دا احساس ورکوي چې ته پر ځان باور نه لري او په اسانه تر اغیز لاندې راځي. قوي شخصیت دا معنا نه لري چې انسان دې تل په لوړ غږ خبرې وکړي، له نورو سره د جګړه وکړي او یا دې هیڅکله خپله تیروتنه ونه مني. قوي شخصیت دا دی چې انسان خپل ارزښت وپیژني، خپل نظر په درناوي بیان کړي او نورو ته اجازه ورنه کړي چې له ده څخه ناسمه ګټه واخلي. په نننۍ ویډیو کې به د اوو داسې عادتونو په اړه خبرې وکړو چې ستا شخصیت د نورو په نظر کمزوری ښکاره کوي. کیدای شي ځینې دا عادتونه په تا کې هم موجود وي، خو ښه خبره دا ده چې هر عادت د تمرین له لارې بدلیدای شي. ویډیو تر پایه وګورئ ځکه وروستی عادت ډیر خلک عادي ګڼي خو په حقیقت کې د انسان پر شخصیت ډیر منفي اغیز کوي. لومړی کار د هر چا د خوشحالولو هڅه د کمزوري شخصیت یوه مهمه نښه ده چې انسان غواړي هر څوک ترې خوشحاله اوسي. که څوک در څخه د داسې کار غوښتنه وکړي چې وخت ورته ونه لري، بیا هم ورته وایې هو کولی شم. که په یوه خبره موافق نه یې، یوازې د دې لپاره چوپ پاتې کیږي چې مقابل کس در څخه خفه نه شي. حتی کله ناکله خپل پلانونه بدلوي تر څو نور خلک راضي وساتي، خو حقیقت دا دی چې ته هیڅکله ټول خلک نشي خوشحالولی. که ته 100 ښه کارونه هم وکړې، بیا به هم داسې کسان موجود وي چې ستا په اړه به منفي نظر لري. کله چې ته د هر چا د رضایت په لټه کې واوسې، ورو ورو د خپل ژوند واک نورو ته سپاري. خلک هم ډیر ژر درک کوي چې ته د نه ویلو توان نه لري. له همدې امله ښایي ځینې کسان ستا له مهربانۍ څخه ناسمه ګټه واخلي. مهربان اوسېدل ډیر ښه صفت دی، خو د مهربانۍ او ځان قرباني کولو ترمنځ لوی توپیر شته. کله چې د یو کار توان نه لري، په ارامۍ ووایه بخښنه غواړم، دا کار اوس نشم کولی. ته اړ نه یې چې د خپل هر انکار لپاره اوږده کیسه بیان کړې. یو مؤدب او روښانه ځواب کافي دی. هغه خلک چې رښتیا درته درناوی لري ستا حدود هم مني. دویم کار، پر هره خبره ډیر عذر غوښتل. ځینې خلک د هرې وړې خبرې لپاره بخښنه غواړي. دوی یوه پوښتنه کوي او سمدستي وایي بخښنه غواړم چې پوښتنه کوم. خپل نظر بیانوي او بیا وایي بخښنه غواړم، کیدای شي زه غلط یم. حتی کله چې هیڅ تیروتنه یې نه وي کړې، بیا هم له نورو عذر غواړي. بخښنه غوښتل د ښو اخلاقو نښه ده، خو بې ځایه او پرله پسې عذر غوښتل د ځان د کم ارزښته ګڼلو احساس پیدا کوي. کله چې ته له کوم دلیل پرته بیا بخښنه غواړې، داسې ښکاري لکه چې ته د خبرو پوښتنې او حتی د خپل موجودیت لپاره هم اجازه غواړې. د بخښنه غواړم پر ځای ځینې وخت نورې مناسبې جملې وکاروه. د بیلګې په توګه که یوې غونډې ته ناوخته ورسېدې، د دې پر ځای چې څو ځله ووایې بخښنه غواړم، ووایه مننه چې زما انتظار مو وکړ. که څوک ستا د ستونزې په حل کې مرسته وکړي، ووایه ستا له مرستې مننه. بخښنه هغه وخت وغواړه چې رښتیا دې تېروتنه کړې وي، خو د خپل نظر، خپلې پوښتنې او خپلو حقونو لپاره عذر مه غواړه. دریم کار، له سترګو سره د تماس نه ساتل. کله چې له چا سره خبرې کوي خو تل ځمکې، موبایل یا بلې خواته ګوري، مقابل کس داسې احساس کوي چې ته پر ځان باور نه لري. د سترګو تماس د خبرو یوه مهمه برخه ده. دا ښیي چې ته حاضر یې، د مقابل لوري خبرې اوري او په خپلو خبرو باور لري. البته دا معنا نه لري چې باید د خبرو له پیل څخه تر پایه د مقابل کس سترګو ته پرته له وقفې وګوري. ډیر زیات او دوامداره کتل هم مقابل کس نارامه کولی شي. طبیعي لاره دا ده چې د خبرو پر مهال څو شیبې د مقابل کس سترګو ته وګوري، بیا لږ بلې خواته نظر واچوي او وروسته بیرته تماس وساتي. که دا کار درته ستونزمن وي، ورو ورو تمرین پرې وکړه. لومړی له خپلو نږدې ملګرو او د کورنۍ له غړو سره دې خبرې پر مهال تمرین وکړه. همدارنګه خپل سر مه ټیټوه، اوږې دې برابرې وساته او ډیر په بیړه خبرې هم مه کوه. کله چې ستا د بدن حالت آرام او برابر وي، ستا غږ او خبرې هم
باوري ښکاري. څلورم کار خپل نظر نه بیانول. ځینې خلک ښه نظرونه لري خو د نورو له غبرګون څخه دومره ویریږي چې هیڅ یې نه بیانوي. په مجلس کې چې ترې وپوښتل شي ستا نظر څه دی، ځواب ورکوي هر څه چې تاسې وایاست. که د ملګرو په ډله کې ترې وپوښتل شي چې چیرته لاړ شو، وایي زما لپاره هر ځای یو شان دی. که یو څوک داسې خبره وکړي چې دوی ورسره مخالف وي، بیا هم چوپ پاتې کیږي. انعطاف او د نورو نظر ته درناوی ښه خبره ده، خو تل خپل نظر پټول ستا شخصیت بېرنګه ښکاره کوي. قوي انسان اړ نه دی چې تل سم وي، خو خپل نظر لري او په درناوي یې بیانوي. ته کولی شي ووایې زه دې موضوع ته لږ بل ډول ګورم، یا زما په فکر دا لاره ښایي ښه نتیجه ورکړي. د خپل نظر بیانول جګړه نه ده. ته کولی شي له چا سره مخالف واوسې، خو بیا هم درناوی یې وکړې. حتی که ستا نظر ونه منل شي، لږ تر لږه خلک پوهیږي چې ته خپل فکر او خپل دریځ لري. پنځم کار تل ځان له نورو سره پرتله کول. د شخصیت د کمزورۍ بل عادت دا دی چې انسان تل خپل ژوند د نورو له ژوند سره پرتله کوي. فلانی له ما ډېرې پیسې لري، فلانی تر ما ښکلی دی، فلانی ښه دنده لري، فلانی په ټولنیزو رسنیو کې ډېر زیات مینوال لري. کله چې ته تل نورو ته ګورې، د خپلو وړتیاو او پرمختګ ارزښت نشي لیدلی. په ځانګړي ډول په ټولنیزو رسنیو کې خلک عموما د خپل ژوند ښکلې او بریالۍ شیبې ښکاره کوي. هغوی خپلې ماتې، ستونزې، ویره او ناکامي نه خپروي. تل د بل انسان د ژوند یوه ښکلې شیبه د خپل ټول ژوند له ستونزو سره پرتله کوي او بیا فکر کوي چې ته تر ټولو وروسته پاتې یې. د دې پر ځای چې ځان له نورو سره پرتله کړې، له خپل تیر حالت سره یې پرتله کړه. له ځانه وپوښته آیا نن د تیر کال په پرتله یو څه ښه شوی یم؟ آیا کوم نوی مهارت مې زده کړی؟ آیا په فکر، اخلاقو یا کار کې مې څه پرمختګ راغلی؟ د بل چا بریا ستا ناکامي نه ده. هر انسان بیل وخت، بیل امکانات او بیل سفر لري. پر خپل سفر تمرکز وکړه. شپږم کار د خلکو بې احترامي زغمل. ځینې خلک فکر کوي چې چوپ پاتې کېدل تل د ښو اخلاقو نښه ده. که څوک یې سپکاوی وکړي، چوپ وي. که څوک په تکرار سره پرې ملنډې ووهي، یوازې موسکا کوي. که څوک یې حق تر پښو لاندې کړي، هیڅ نه وایي. دوی ویریږي چې که غبرګون وښیي، خلک به یې بد انسان وګڼي. خو د بې احترامۍ منل ښه اخلاق نه دي. ته اړتیا نه لري چې له مقابل کس سره جګړه وکړې یا هغه ته سپکاوی وکړې، خو باید په روښانه او آرامه ژبه خپل حد وټاکې. د بیلګې په توګه باید ووایو زه نه غواړم چې له ما سره په دې ډول خبرې وشي. کله چې ته لومړی ځل په درناوي خپل حد بیان کړې، ډیری خلک خپل چلند بدلوي. خو که تل چوپ پاتې شي، هغوی ښایي فکر وکړي چې دا ډول چلند درته ستونزه نه ده. په یاد ولره، خلک تر ډیره له تا سره هماغسې چلند کوي چې ته یې اجازه ورکوې. اووم کار په خبرو او پریکړو کې بې ثباتي. وروستی عادت دا دی چې انسان یوه خبره وکړي خو لږ وروسته یې بدله کړي. یوه پریکړه وکړي خو د لومړي فشار په لیدلو ترې تیر شي. نن وایي چې دا کار کوم، سبا وایي چې نه یې کوم. له یو چا سره ژمنه کوي خو پر وخت یې نه پوره کوي. یو هدف ټاکي خو څو ورځې وروسته یې بیا هیروي. کله چې ستا خبرې او عمل سره برابر نه وي، خلک ورو ورو پر تا باور له لاسه ورکوي. قوي شخصیت یوازې په ښکلو خبرو نه جوړیږي. قوي شخصیت په ثبات، نظم او ژمنه پوره کولو جوړیږي. تر دې غوره ده چې لږې ژمنې وکړي خو ټولې پوره کړي، نه دا چې له هر چا سره لویې وعدې وکړي او یوه هم عملي نه کړي. مخکې له دې چې هو وایې، فکر وکړه چې رښتیا د دې کار توان لري که نه. کله چې یوه پریکړه کوي، یوازې د یوې وړې ستونزې له امله یې مه بدلوه.